دوی باید وحق ته تسلیم سي او د حق متابعت وکړي. او بیا الله عزوجل و مسلمانانو ته د غنیمتو په باره کې خطاب کوي او دوی ته دغه مسئله په متعلق قوانین او اصول کښېښول چې دا مسئله د همیش د پاره منظمه کړه. او بیا الله عزوجل د مسلمانانو د پاره د جنگ او صلح قوانین کښېښول. ځکه اوس چې اسلامی دعوت دغه د جنگو مرحله ته داخل سو نو دغه قوانینو ته اشد ضرورت وو د پاره د دې چې د مسلمانانو جنگونه یا اسلامی جنگونه هغه د اهل جاهلیت د جنگو څخه فرق ولري چې مسلمانان په اخلاص او اخلاقو په جنگي معامله کې تر نور تفوق او بهتري ولري او وجهان تداور وشي چې اسلام فقط یو فکری او نظری شی نه دی بلکې اسلام خپل متابعین پر هغه اساساتو مبادئ او تعالیمو تربیه کوي چې هغه ته وربولي. په دغه سورۃ الانفال کې د اسلامی دولت د قانون داسې ماده مقرره شوه چې د هغه مسلمانانو چې د اسلامی دولت په داخل کې اوسېږي د هغه مسلمانانو سره چې د اسلامی دولت څخه د باندې اوسېږي فرق معلوماوه او ثابتاوه. یعنی د دواړو طبقو د ژوند د حالاتو پوره مراعات پکښ شوی وو چې دغه ذکر شوی مفاهیم تقریبا د جنگ او د هغه د قوانینو د پاره د سورۃ الانفال خلاصه بلل کېدلای شي. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل په دغه دوهم کال کې د هجرت د رمضان د میاشتې روزه فرض و او زکات الفطر یا د کوچنی اختر سرسایه فرض و او د هغه بل فرضي زکات د پاره د نصاب اندازې وشول شوه چې دغه زکات الفطر په فرضیت او د فرضي زکات د نصاب د شوونې په سبب د ډیرو هغه فقیر او مهاجرو د مشکلاتو بار سپکسو کم چې دوی ته تکلیف ورکاوه. د بډایانو په مالو کې د غریبانو حق پیدا سو. سبحان الله. د یو شایسته تصادفي حالاتو څخه یو داو چې د مسلمانانو هغه اول اختر چې په خپل ژوند کې اسلامی اختر کاوه کم چې د هجرت د دوهم کال د شوال د میاشتې اختر وو ځکه روزه په دغه کال فرض و او دغه اول اختر وو. دغه اختر یې پس له هغه ښکارا او معلومدار فتح څخه وو چې لږ ورځې مخکې په بدر کې په نصیب سو. دا څونه بختور او مبارک اختر دی چې پس له هغه څخه مسلمانانو تراغلي چې د فتح او عزت تاج پر سرو ایښی وو او دغه اختر د لمانځه منظره څونه خوږه او شاندار و چې مسلمانان د تکبیر توحید او تحمید په نارو سره د کورو څخه راوځي او د دوی زړونه د الله جل جلاله و طرف ته په شوق سره ورالوتل او د الله جل جلاله د رحمت او جنتو امید یې پس له دغه اوسنی نعمتو څخه چې امن او امان فتح او بریو درلودي. او الله عزوجل دغه اوسنی نعمتونه د سورۃ الانفال په 26 نمبر آیات کې ورته بیانوي او فرمایي واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یعنی تاسو هغه وخت در پیاد کی چې تاسو لږ او پمځکه کې مغلوبه او ضعیفه واست او د دې څخه بیریدل چې تاسو به خلق وتشتوي یعنی قریش یا فارس یا روم به مغلوبه کی نو الله جل جلاله تاسو ته ځای درکړي او تاسو ته په خپل کومک سره قوت درکړي او د طیباتو پاکو شیانو څخه رزق درکړي د پاره د دې چې تاسو د خپل رب عزوجل شکر ادا کړئ. ورونو دا خو درته معلومه شوه چې د بدر جنگ د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې هغه اولنۍ جګړه و او دغه جنگ هغه د حق او باطل په مابین کې جلا کول کې جنگ و. په دې جنگ کې مسلمانانو داسې بری لاس ته راوړي چې ټول عربو د مسلمانانو د کامیابی شاهدی ادا کوله او هغه کسان چې دغه جنگ نتایجو سره متفق او یو ځای کړه هغه کسان و چې دغه جنگ په مستقیمو خسارو او تاوانو ضعیف شوی و چې هغه د مکه مکرمه مشرکان و او هغه کسان و چې د مسلمانانو عزت او کامیابی پر خپل دینی او اقتصادي ژوند یو قوي ضربه بلل
چې هغه يهود و. د کوم وخت څخه چې مسلمانان د بدر په غزا کې کامیاب شول، دغه دوه ډلې د قهر او غضب، حسد او عناد په اور کې کړي دي. الله عزوجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي: لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. یعنی هغه چې د مؤمنانو سره تر ټولو خلقو ډیر زیات عداوت لري هغه يهود دي او هغه کسان دي چې مشرکان دي. او د دغه دواړو ډلو د پاره په مدینه منوره کې ملګری او کومکان موجود و. هغه کومکان یې څوک و؟ هغه کسان و چې نور یې نو د خپل ځان د پاره په کفر او شرک عزت او وقار نه لیدي، نو په ظاهر مسلمانان سو چې هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول او د ملګری و. او دغه ډله هم تر هغه دوه نور اولو ډلو په حسد او عناد، قهر او غضب کې پر مسلمانانو کم نه و. او هلته یو بل څلرمه ډله هم و چې هغه صحرایي عرب و چې د مدینه منورې په شاوخوا کې اوسېده، خو د هغو د پاره د کفر او ایمان مسأله مهمه نه و. هغه بیا د چور او چپاول خلق و. هغه هم د مسلمانانو په نصرت او کامیابی مضطرب او پریشان شو، او پر دې بیریده که په مدینه منوره کې یو قوي حکومت جوړ شي نو به دوی د دې څخه منع کړي چې د چور او حملو د لارې د قوت او طاقت لاس ته راوړي. نو یې د مسلمانانو سره حسد درلودي او د مسلمانانو دشمنان وګرځیدل. نو په دغه سبب د هر طرفه پر مسلمانانو خطرونه راوګرځیدل. مګر دغه ډلو د مسلمانانو سره په خپل سلوک او کړنلاره کې فرق سره درلودي، او هر ډلې هغه لار اختیار کړې و چې د دوی په فکر دوی یو خپل مقصد ته رسول. هغه کسان چې په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا اوسېده هغه په ښکارا سره اسلام راوړي، خو په دننه کې د شر او فساد، د سیسو او فتنو په جوړولو کې کوشش کاوه. خو يهودو بیا په ښکارا سره د دشمنی اعلان کاوه، خپل حسد او عناد و میدان ته راوېستي. مګر د مکه مکرمه مشرکانو بیا د فیصله کوونکي جنگ اختارونه ورکول او د خپل انتقام او بدله ناره وهله، او د جنگ د پاره په ښکارا سره خلق او اسلحه سره جمع کول چې د دوی حالاتو په زبان حال سره و مسلمانانو ته دا ویل چې خامخا یو داسې ورځ راتلونکې ده چې موږ بس تاسو څخه خپل بدله او انتقام اخلو. او واقعا یې هم په ورسته کې داسې جنگ و مدینه منورې ته وروستي چې د مسلمانانو پر هیبت او نامه ډېر بد اثر وکړي، چې هغه د احد جنگ. خو مسلمانانو په دغه خطرناکه موده او حالاتو کې د خپل قائد اعلی په قیادت داسې رول ادا کړي چې په هغه رول کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت نبوغ او عبقریت زلیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه ټول خطرونو ته پوره وش او بیدار او د هغو د محو کولو د پاره یې ډېر ښه نقشه او کړنلاره عملي کول، چې اوس به پراتون کې بحث کې دغه حالاتو بیان په مختصر ډول سره واوري. اول په کودر کې د بني سلیم غزا. پس له بدر څخه د مدینه منورې استخباراتو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بني سلیم قبیله چې د غطفان د قبیلو څخه یو قبیله ده د مدینه منورې د حمله د پاره لشکري سره برابروي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ژر د 200 سپرو سره دغه قبیله و طرف ته ورووتی چې دغه فتنه په هغه خپل ځالګي کې خاموشه کی، ترڅو چې دغه قبیله و کوروته چې په کودر کې پراته و ورورسېدي. بنو سلیم ته چې دا خبر ورسېدي د خپل کورو څخه وتښتېده او هلته په یو شیله کې 1500 اوشه او یو مریی چې اثار نومېدي ځنې پاتې شو. دغه اوشان او دغه نفر مسلمانان ونیول. پس له هغه څخه چې د اوشانو څخه خمس وېستي پاتې اوشان یې پر مسلمانانو تقسیم کړه چې هر نفر ته 2 اوشه ورسېدل او هغه مریی آزاد او الک.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ځای کې 3 شپې تیر کړې او بیا بیرته مدینه منورې ته ولاړ. دغه غزا د هجرت په 2 کال او د شوال په میاشت کې و چې دا غزا تر بدر 2 ورځې وروسته و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ترورولو یا وجلو د سیسه ورونو دا معلومه خبره ده. کم وخت چې مشرکانو په بدر کې ماته وخوړه او ډیر مشران یې ووجل سو، نو د مکه مکرمه مشرکان لکه د اور کره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد په خپل ځانو کې سره اشیده، ترڅو چې د مکه مکرمه 2 پهلوانانو داسې یو د سیسه جوړ کړه چې دغه اختلاف او تفرقه دغه ذلت او سپکاوي رشه د بیخه وکاږي. او دغه رشه د دوی په فکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. قصه داسې ده. عمیر ابن وهب الجمحي چې د قریشو د شیطانانو څخه بلل کېدی، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دوه مکرمو اصحابو ته په مکه مکرمه کې ډیر آزارونه ورکول. اوس دغه عمیر زوی د بدر په بندیانو کې د مسلمانانو سره بندي دي، او بل صفوان ابن امیه ابن خلف چې پلار او ورور په بدر کې وژل شوی دي. دغه دوه نفر د کعبه شریفه په حجر یا حتم کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. اول یې هغه کسان یاد کړه چې د بدر په جنگ کې وژل شوی و، او بیا مسلمانانو وسات ورواچول، او بیا د مکه مکرمه د خلقو غمونه سره بیانول، ترڅو چې صفوان وویل والله پس له دوی څخه په ژوند کې خوند او خیر نشته. عمر وویل رښتیا وای، په والله که پر ما پورونه نه وای باندې او پر دغه کوچنی اولادو نه بیرېدلای چې تر ما ورسته به خوار او دربدر سي، زبه دغه اوس د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف د هغه د وجلو د پاره ورهیسوي وای، او زه د ورتلو د پاره بهانه هم لرم ځکه زما زوی د دوی سره بندي دي. صفوان موقع مناسبه ولیده او غواړي چې د لاسه ونوزي. ویل ستا پورې پر ما زه ادا کوم او اولادونه د زما د اولادو سره یو ځای کوم، هر څه چې مې په واسه پوروي په والله هغه نه ځنی منع کوم. عمر ویل دغه خبره د ځان سره وساته چې څوک نسی په خبر. صفوان ویل پیغام اوس. عمر بلاړي خپل توره شتره او په زهرو زهرناک کړ، هغه داسې چې توره به ګرم کړ او په زهرو کې به کښښول. د زهرو او به په وچ شله چې دغه توري زخم بیا نه جوړېدی. دا د هغه وخت زهرناک یا کیمیایی اسلحه و. او بیا مخ پر مدینه منوره رهیسو، ترڅو هلته د مسجد د دروازې سره خپل اوشه چوکه کړه او دای ځینې راکښته سو. تاسو په هیڅ چې د عمر څه نیت او څه مقصد دی؟ محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.